سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. علیہ السلام مبارک فرمائی دعات علی ابواب جہنم من اجابهم الیها قذفوه فیها. وی دی جہنم په دروازه باندې ځینې خلک رابلونکي دي جهنم ته، او چا هم چې د دغو خلکو دعوت قبول کو نو جهنم ته به یې ورواچي. په دغه حدیث شریف کې د علیه السلام مبارک په معجزانه طریقې سره ټولو هغه تنظیمونو ته اشاره ده چې د الهي حاکمیت په خلاف باندې کار کوي، که هغه سیکولران دي، که هغه کمونیستان دي، که هغه امپریالیزم وال دي، که نیشنالیستان دي، دا ټول په همدغه حدیث مبارک کې ذکر دي. راځو دې ته هغه جناب مولوي صاحب په دې باندې بحث وکړو چې په 1989 کې د سیکولریزم چې خلک د یهودو نسواراو د چرچ و کلیسانو پوزې ته رسېدلي وو، او اسلام مسلمانان په عسکري، فکري، اقتصادي میدان کې اخر اوج ته رسېدلي وو، او د مغرب مشرق نه مغرب ته اسلام خپور سو. غرناطه، بوسنیا، اندلس ټول د مسلمانانو تر حاکمیت لاندې راغلل. نو هغه خلک په دغه وخت کې راچک سول او بیا یې د اصلاح د دین نه بیزاري په مکمل طریقې اعلان کړه. نو په دغه لادینی خلکو کې یو څو نظریې موجودې دي، د بصیرت لپاره به ذکر کو. هغه دا ده چې د دې نظریو بنسټ ایښودونکي څوک وو او د دې فالورز یا متبعین څوک وو. د دغو نظریو بنسټ ایښودونکي 6 کسان دي، یو ډارون، یو فرایډ، او یو ډاروکیم، او یو سکوم هغه جان فالو، او یو ادم سمیت، او یو کارل مارکس. دا 6 نظریې دي او د دې مؤسسین ټول کافران دي. او د 6 نظریو څنګه ایجاد کړی؟ د ډارون نظریه وه، د هغه نظریه دا وه د تحقیق. هغه یایي چې دا انسانان ټول ژوندي شیان په نیکونو کې ګډه سرچینه لري، او در حالی کې آدم علیه السلام نیکه نه لر. دوی یې ټول موجودات په ژوند کې د چاپیریال له مخې ځان عیاروي، او در حالی کې موږ یایو چې نه، چاپیریال موږ د ځان سره برابرو، ځان د چاپیریال سره نه برابرو. او دوی یې چې طبعي انتخاب، که څوک قوي هغه د دې صلاحیت لري چې ژوند وکړي، او که څوک قوي نه وي هغه ژوند نه کوي، در حالی کې یو څوک روغ یې مړ سي، یو څوک مریض یې جوړ سي. دا ټول درواغ دي. او نسلي بدلون څېړنې وته یو دا خبره ده. دغه د ډارون نظریه وه. لیش کې اجازه خو به یې ذاکر صاحب کنه. او بل چې کومه وه هغه د فرایډ نظریه وه. د فرایډ نظریه جنسیت و. جنسیت دا مطلب د انسان انتخاب، د هر انسان د خپلې انرژۍ مطابق ده، څه چې د انسان طبیعت غواړي بس هغه کار صحیح. او یو د ډاروکیم نظر و. د هغه نظر دا و چې هغه ویل چې نه، د انسان اتباع د عقلیت ته څه مطلب، معاشره چې څه شو وبولي یا کوم یو فلان ترتیب کې، بس دا سمه خبره ده، صحیح ده. او یو د هغه نظریه وه چې د عقلیت والا وه، د جان پالو، هغه داسې ول د وجودیت. وایي د انسان اول وجود ده، د وجود نه وروسته انسان ته کمال راځي. کمال د تا په اختیار کې ده. آیا د انسانیت کوم دور ته ځان رسوي، پرېږدې یې، کامل کوي، خدا د تا مسؤلیت ته چې ښه انتخاب په خپله باندې وکړي. او بل چې کوم ده دغه د آدم سمیت نظر و، د هغه سیکولریزم لادیني. او بل د کارل مارکس نظر و. د هغه نظر څه شی و؟ د هغه نظر و مثال کمونیزم. او دا ولې له هغه سره پیدا سو؟ دا ځکه له هغه سره پیدا سو، کارل مارکس د غریبي کورنۍ سړی و، بیا د یوې ښځې سره واده وکړو. کله چې دی خبر سو چې دا غریب ده، بیا دی ښځه خلاصه کړم، ده ته غوسه ورغله. نو د کمونیزم اختراع کړ، د اشتراکي نظام، او هغه یې ختم کړ. او یا څوک یایي چې په نظربازي کې په دې ټنډه باندې یو ګزار ورته ورکړ، د هغه له وجې هغه سړی آباد و، د غوسه سره پیدا سوله، نو اشتراکي نظام باندې قائل سو چې دا په روسیه کې و. نو دا خبره هم کوله. په دې کې د هغوی کې د اسلام کې چې کوم د اسلام په نام باندې د هغوی متبعین و،
خوا دوی وویل کمال اتاتورک و طه حسین و جمال ناصر و انور سادات و او دا رقم سر سید احمد خان سی په دیوبند کې یونیورسټي جوړه کړې وه، علي پاشا و او دا رقم چراغ علي و، عنایت الله کشمیری و او غلام پرویز و غلام قادیانی و، دا ټول د دې متبعین و او دغه نظر یې په مسلمانانو کې څه شي کوو پلی کاوه. وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله